ودرېږه ولې تا ته معلوم چې دا رشقه به زه نه هلم د څه شي رشقه رانهلې شفر راوله زورور دې راوله د شکار دی اوس خو ورسره د خپل ټوپک مار ولېږم او سبا 3 بجې به زه تاله جرګه کوم هغه جرګه نه مني نو بس چې جرګه نه مني دا خو بیا بدماش دی بیا ورته ووایه چې ته جرګه نه منې وایي ګنګه و چې خپه کې به ته پړی اچوم او پر دې سړک پهدې راکاږم همدقسې ورته ووایه ځه اوس پر زما را سړی لاړ شي ته ورسره لاړ شه هلکه دغسې سوال جواب ورته وکړه جرګه نه مني چې جرګه نه مني دا خو بیا مړی ژوندی نه شو السلام علیکم ګنګا بدماش وعلیکم السلام په خیر علي ستړی مو شي خیر دی دلته رانه بدماشانو چنچي وایستوي معلمه څوک دي بدماشان بس یو 2 کسانو نو نه نو ولې دوی ته دا پته نه لګي چې دا د ګنګا علاقه ده بس دلته رانه لاره کې وایستوي معلمه دا دوی دونه سرې سترګې ګرځي چې دا زما په علاقه کې بدماشي کوي او د خلکو نه په رڼا ورځ باندې ریش کوي دا کوم ځای کې دي دا دلته روډ په غاړه اوس ولاړ دي اوس هم ولاړ دي ته راځه چې ورشو ورپسې نو ما ته به دې ویلو ګاډي به مې ریستیو پیدل دې را روان کړي کم دي کسان کومه دي دې ځکه رانه واویسته په دې طرف رالل نو په دې طرف راغلې نو کم خوا لاړې چې کور ته به پسې ورشو کور یې راته معلوم دی نو خو صفا به دې راته هلته ویلو چې کنګه بدماشه د کوره پورې راسه لاړ شه نو ډایرکټ په ورغلو نو کله مې دسې بوځي او کله مې نو دلته رالل که نه چې څه شول اوس یې کور کم ځای دی کور یې هلته دی راځه چې ورشو راځه نیکه دا کور یې دی دا کور یې دی دا کور یې دی تا ته پته ده چې دا کور یې دی که نه داسې کار دی که نه چې پرون ما داسې غریبانانو له غوښه راټولوله که نه لکه مونږ خو په خپله قرباني کړې وه خو مونږ خوا کې ډېر زیات غریبانان دي نو ما چې لکه غوښه وه د ثواب کار و که نه نو دې کې هغه ظالم غوندې سړی و یاره قلارې ما پسې سپی راپسې کړه نو دې کې خو سپی دی که نه نو یې دی که نه سپی موږ ته څه وایي وایي سپی موږ ته څه وایي لکه سپین هم د چک نه خو نه یارېږو که نه خو بیا هغه سوړ پنځلس تنې سړي ته وایي د هغې نه خیر دی ځه څه چل به اوس وکړو نه یارېږم چې داسې ته راځه لکه د داسې ور به ورته وډبومه نه پرېږده دې داسې سرې سترګې ګرځي چې په رڼا ورځ د خلکو نه ریچقی دي وي معلمه پې د پاسه دومره وعلمه چې اوس ګنګه بدماش داسې دا زه ستاسو دپاره بدماش شوی یم وډزوه دا ور ورته وډزوه ورځه ووته بس ډېر ور مه ډزوه دې سیټ ته شه چې زه په ارام ورسره خبره وکړم دا یو دی تا هغه نه چې هغه پرون دې غوښې راټولولې نو ولې نه هغې هم که نه خو زه خو د خلکو خدمت کوم هغه مې خلکو له راټولولې اوس دې غریب سره علمه که نه جي داسې په رڼه ورځ دې تا رشقه واغېسته ودې م وو نو لکه دا خو بې انصافي شوه که نه غریب سړی دی رشقه یې ترې ولې اغېسته مطلب دې به پرې 100 روپۍ مزدوري ځان نه کوي ښه ته اوس بدماش یې زما خبره دې اورېدلې که نه صرف د ده خبرې دې اورېدلې نو ستا څه خبره ده جي ولې تا نه څه جزمز اغېستې یا لینکوزر ده نه اغېستې که څنګه دې سړي پورې زما پیسې وې قرض او هغه یې ماله نه راکولې نو ما کېړه وچو نو په هغې کې مې ترې رشقه راوسته لکه نو یو ګوره چې څوک د قرض پیسې درکړي په وخت یې ورکوې که نه داسې خو به د زړه موړ شي بیا به قرض پیسې هم نه درکوي دغه دې اوس یې پکې نه رشقه راوسته دغه جي خیر دی بخښنه غواړم خو زه یم چې دا رشقه وله ورکړې په دغه رشقه به مزدوري کوي نو تاسو له پیسې جمع کړي در به یې کړي ده نو ته یې ذمهواري اخلي ذمهواري خو داسې بده شان خبره ده ځکه چې په چا باندې اعتبار د کولو نه دی که نه خو زه ورسره دې جرګه کې راغلی یم نو ما یې که دا رشقه دې وله ورکړه خیر دی ثواب به دې وشي او بس ته خو ما سیم پېژنې که نه بیا به پسې دواړه ورځو که نه ښه ورګه زه رشقه وباسم ښه هلته خو دومره اوچتېدې او راخلاصېدې او دلته دې ورته سوالونه شروع کړئ دا څه کیسه ده ګنګا بدماش نو بچې ګوره داسې چل دی هر ځای کې خو بدماشي نه چلېږي که نه بعضې وخت کې به د سیاست نه لږ کار علي پرېږده چې په سوال یې تېر وکړو خو چې دا رشقه خو ته اوس راوالمه که نه زه خو خدمتګار یم هغه داري چې قرض پیسې ورکړي بیا چاله نه ورکوي